پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی دا ووایي من قال رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنه. چا یو واره دا وویل رضیت بالله ربا، زه په دې خبره راضي یم چې زما رب چې دی هغه الله دی، د الله په ربوبیت باندې زه راضي یم، دا یوه خبره. او بیا په دې خبره راضي یم چې زما دین چې دی هغه اسلام دی. بیا په دې خبره زه راضي یم چې محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. وجبت له الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ابو داود شریف حدیث دی د دې سړي د پاره جنت چې دی هغه واجب سو. ورسته جنریټر چالو پوس ولاس په دې خبره باندې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. زه راضي په دې خبره یم چې الله زما رب دی، زه راضي په دې خبره یم چې اسلام زما دین دی، زه راضي په دې خبره یم چې محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. د الله رسول فرمایي وجبت له الجنه، پر دا خبره باندې د د پاره جنت چې دی هغه واجب سو. بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د مسند امام احمد حدیث را نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی دا کومې کلمې چې ما درته وښولې دا یو واره ووایي، یا د الله رسول فرمایي کوم سړی د سهار لمانځه بعد سهار او ماښام درې واره دا کلمې وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. دا کلمې سهار هم درې واره ووایي، ماښام هم درې واره ووایي. د الله رسول فرمایي پر الله لازمه ده چې د قیامت په ورځ به دغه سړی هم راضي کوي هم به خوشحاله کوي، هم راضي کوي هم به خوشحاله کوي. راضي دا معنا چې الله رب العزت به دی څه کوي د جهنم را خلاصوي. خوشحالي دا معنا چې الله رب العزت به دی جنت لره بیایي. کم سړی سهار او ماښام درې واره دا کلمې ووایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. د الله رسول فرمایي پر الله لازمه ده چې د قیامت په ورځ به دغه سړی هم راضي کوي او هم خوشحاله کوي. آینده کې به وایي او سهار هم ماښام هم. زه الحمدلله دا کلمې وایم، زه وایم. اوس په دې کې خبره دا ده یو سړی وایي یاره زما په عربي نه زده کېږي، دی وایه درې واره سهار چې الله ستا په ربوبیت زه راضي یم چې ته زما رب یې، په دې زه راضي یم چې زما اسلام چې دی هغه زما دین دی، او په دې راضي یم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. درې واره دا خبره وکړه. د الله رسول فرمایي پر الله لازمه ده چې د قیامت په ورځ به تا خوشحاله کوي هم او تا به راضي کوي هم. بیا بل حدیث درته وایم د طبراني حدیث دی، واورئ. د الله رسول فرمایي کوم سړی چې سهار مال دغه ذکر کوي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. د الله رسول فرمایي وانا زعیم، زه د دې خبرې ضامن یم، زه د دې خبرې مطلب ذمہوار یم چې د قیامت په ورځ به زه تا تر لاس نسم او جنت لره به دې رسوم. کم سړی سهار وخت دا کلمې وایي درې واره به وایو، درې واره. د الله رسول فرمایي زه زعیم یم، زه ذمہوار یم، زه ستا ضامن یم چې زه به تا تر لاس نسم او جنت لره به دې بیایم. د الله د رسول خبره نعوذ بالله خلاف کېدلی سي، د الله د رسول ضمانت خلاف کېدلی سي، د الله د رسول چې ما او تا بروسه ور باندې وکړو هغه خلاف کېدلی سي. نو چې نسي کېدلی ما او تا و دې خبرې ته تړلی یو چې ما او تا به څه کوو، ما او تا به دا کلمې شریفې وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم سړی چې دغه کلمې وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، دغه سړی به د ایمان په خوند پوه سي،
او دغه سړی به د ایمان چې کم خوند دی هغه به الله ودته ور حاصل کی ور نصیب کی. بیا د مسلم شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم سړی چې د اذان بعد دغه کلمې ووایي د اذان بعد د الله رسول فرمایي الله به ستا ټولې ګناوې در معاف کی. الله به ستا ټولې ګناوې در معاف کی. ګوره ما او تا مسلمانان یو، ما او تا کلمه ګو یو، څوک 40 کاله، څوک 50 کاله، څوک 80 کاله. تر نن ورځې ما او تا 2 کسان سپین ږیري و علما او تبلیغ والا به حساب کو، ما او تا و دې تورو ته نه رسېدلي چې په هغه کې د الله د رسول ضمانت هم دی، د الله د رسول ذمواري هم ده، په هغه کې د الله رسول فرمایي پر الله لازمه هم ده، لازمه د احسان په خاطر دا نه چې ما ته حق ور باندې لرو، د احسان په خاطر لازمه هم ده چې الله به موږ راضي کوي، الله به موږ خوشاله کوي. د الله رسول فرمایي تر لاس دې نس جنت لره دی بیم. د الله رسول فرمای من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنه. د الله رسول فرمای ابو داود شریف حدیث دی د دې سړي د پاره جنت چې دی هغه واجب شو. تر دې بالا لوی کلمې ستا، تر دې لوی کلام ستا، تر دې د پایدو خبرې ستا نستا. ما تا ولې تبایو؟ ما و تا دنیا تبا کړو. دنیا کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنيا. د الله رسول فرمای تاسو د اخرت زامن د ځانه جوړ کړئ. حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی تاسو د دنیا زامن د ځانه ما جوړوي. موږ نن د دنیا زامن له ځانه جوړ کو ځکه تر ګرد دنیا ذلیل هم یو او خوار هم.